د طبي پیښو کمښت او مخنیوي نړیواله ورځ د دې ولایت د پیښو پر وړاندې چمتووالي ادارې له لوري د جرمن اګرو اکشن خیره موسسې په همکارۍ د جلال آباد ښار سپین غر هوټل کې ترسره شوه. په دغه غونډه کې د ولایت مرستیال سربیره د یو شمېر ادارو رئیسانو، پیښو پر وړاندې چمتووالي ادارې مسؤلین او جرمن اګرو اکشن خیریه موسسې استازو برخه لرله. د طبي پیښو پر وړاندې چمتووالي ادارې رئیس عبدالبصیر سباوون د طبي پیښو رامنځته کېدو په تاریخچه رڼا واچوله او ویې ویل چې په 1960 کال کې په نړۍ کې طبي پیښې رامنځته شوې چې له امله یې 3 میلیونه وګړي له منځه ولاړل. نوموړي ویل چې له دغې پیښې وروسته د ملګرو ملتونو له لوري د دغې ورځې د یادونې او طبي پیښو مخنیوي په موخه دغه نړیواله ورځ په ټوله نړۍ کې لمانځل کیږي. ده ویل چې په افغانستان کې په لومړي ځل په 1950 کال کې د ثور په میاشت کې دغه ورځ په هیواد کې رسما ولمانځل شوه. د پردې خوښي څرګنده کړه چې په افغانستان کې د طبي پیښو کچه کمه ده چې لامل یې په دغه برخه کې خلکو ته عامه پوهاوی او استنادي دیوالونه جوړول دي. نوموړي په دغه برخه کې د نړیوالو مؤسساتو څخه مننه وکړه چې دوی سره په همغږۍ د طبي پیښو زیانمنو سره مرسته کوي. د ولایت مرستیال محمد حنیف ګردیوال ویل چې په ننګرهار کې د طبي پیښو مخنیوي په موخه د استقرار کمیټه شتون لري چې د طبي پیښو پر مهال غونډې ترسره کوي او زیانمنو خلکو ته په خپل وخت مرستې رسوي. ګردیوال په ټولو خلکو غږ وکړ چې د خوړونو او سیندونو په غاړه کورونه جوړ نه کړي او همداراز خپل کورونه د انجینرۍ معیارونو مطابق جوړ کړي ترڅو په راتلونکي کې د سیلابونو او زلزلې د زیانونو څخه وژغورل شي. نوموړي د ملي اردو ځواکونو هڅې وستایلې چې د سیلابونو او نورو طبیعي پیښو پر مهال یې خلک له مرګه ژغورلي او په دغه برخه کې لازمې مرستې کړي دي. ګردیوال د پیښو پر وړاندې چمتووالي ادارې او خیره موسساتو څخه مننه وکړه چې د حصارک، اچین کوټ او هسکې مینې بې ځایه شوو خلکو سره یې مرستې ترسره کړي دي.